ودرګه لومړی سوال اول ز سوال کوم بیا زم لومړی سوال حمزه د پاکستان په خلاف د بلوچستان جګړه بغاوت وبلله په افغانستان کې د جبهه مقاومت جګړه بغاوت بولی کنه ورونو زه نه بل نظر لرم دا لایف هم دلته قطع کو بیا به بل روز تکینو څه نظر دا داسې وکړئ که سیاسي دغه ته بیا مثلا دغه لاند جواب راکړئ زه شخصا دا وایم دا باز به ننګیال صاحب دوی ته پرېږدو هغه سیاسي تحلیلګر دی او خپله دغه زه وایم حمزه صاحب کامره ولې بنده کړله زه په دې اړه حسیب صاحب تا سره زه بحث نه کوم جنرال صاحب هېڅ نه غواړم نه ته د ما د بحث موضوع نه خیر ما تا ته سوال نه ده راجع ته به نه غږېږې زه هېڅکله تا سره بحث نه کوم بحث د ما حمزه سره ده ته به بحث نه کوې ما او تا یو ځلې معلومه کړې ده بس ورونو ګورئ ښه زمونږ د حمزه سره خپل بحث روان دی ورونو ګوره بیا زه وایم که موږ په سیاست باندې بحث وکړو دېرش کاله مخکې هم شوی دی نتیجې نه رسېږي یو علمي میدان کې زه ځکه راوختلم نوروز صاحب غلطي تا وکړه چې دا سړی د راجګ که دا مونږ درې واړه بیرته کاته که تاسو خپل بحث وکړئ نه څلور کسان حمزه ته یو طرف ته ولاړ ناست وي او هغه مشکل نسته هغه ته قاضي نه هغه دوی سره ډیبیټ ځواک صاحب ابو الورز دی جوهري صاحب ستاسې په لایف کې و تاسې درې وئ دوی یو او که بیا دا معیار خو کاش کې د ویلي وی چې پلان کې ملګری راپورته کوي موږ خو د چا مننه نه ده د دفاع موضوع نه دی حسام صاحب محترم د دفاع موضوع چې نه ده بیا مونږ کاته که ننګیال صاحب تا ته سلامونه ستړی مه شه زه له هر افغان سره بحث کولی شم اما هغه څوک چې په افغانستان کې د بلوچانو جګړه فساد بولي د افغانستان په اړه زه کې سوال لرم چې د مقاومتیانو جګړه فساد ده که نه ده جنرال صاحب دا نن چیرته هر سړی دلته د حمزه په خلاف پاڅېږي او هغه کار کوي چې هغه موضوع ډول زه دا نه منم دلته ګورئ موږ باید یو ورځ زده کړو چې خپل اختلافات سره یو بل سره مینه محبت وکړو خپل اختلافات سره بالکل یې کوو خو هغه څوک چې د پاکستان په فوز کې کار کړی ده هرګز نه منم د پاکستان په فوز او لیوي کې کار کړی ده هرګز زه شواهد لرم پوښتنه کولی شم نوروز صاحب محترم د دغې برنامې د مخته تګ دپاره دلته حمزه جانان تقریبا داسې دی چې هغه چې کوم بحثونه لري هغه د طالبان دغه فلحال چې کوم نظام دی د دې په وړاندې دی خپل نیوکې لري خپل بحثونه لري مبین صاحب غواړي چې د دې دفاع وکړي دلته په فلحال موږ حمزه صاحب ته اجازه ورکو دغه شته خلک به سره کینو د افغانستان په شته حاکمیت او په نظام به وکړي هرګز هغه چا سره بحث نه کوم چې پاکستانی تر افغان بهتر افغان بولي هغه سره زه بحث نه کوم یو خبر بل د ورونو هغه به بیا زه لایف جوړ کړم ما سره به بحث وکړي ننګیال صاحب هم راسي تاسو به هم راشئ د نوروز په لایف کې زه دا بحث چا سره نه کوم طالبانو نماینده نه یم نه خلاف نه طرفدار یم کېدای شي زه پرې دومره انتقاد وکړم چې د ما نه بغیر بل چا به دومره کړی نه په میډیا کې په داخل کې کوم شیان ښه دي ښه مې ورته ویلي کوم شیان بد دي بد مې ورته ویلي دي نوروز صاحب د پاکستان د فوج ویان ته اجازه نه ورکوم چې ځان په افغانانو کې تیر کړي زه شواهد لرم چې ته شواهد لرې ته کولی شي چې په لرم لاړ شه لیوي لیکن دلته مه ښکاره کوم دلته نه ښکاره کوم زه شواهد لرم او چیلنج ورکوم که چا رد کړل زه برنامې پرېږدم بیا د لایف خپرونې توبه هم باسم چیلنج جوړوم په لوی رب مو سپارم السلام علیکم ننګیال صاحب تا هم خدای په امان سلام علیکم مننه خیر اوسې هغه سټیټمنټ کمال بیا ووایه چې هغه بیا دغه کول ته وګورو ما زګه مایک بند کولې خو زما مری به کار پر غوستو د خبرونه وبمس کړ اوس هم لګه خراب شو دویمه خبره زه دا کوم چې مبین صاحب چې کله راغلو ما مایک زکه بند کو چې یو سړی د افغانستان د خپل وطن وایم
حمزه صاحب امکان لري چې دا کمنټونه کې ان شاء الله دنه مخکې لاړ شي. مو نشته د په غیاب کې هغه مجبور به خپل دفاع وکړي. ستا دفاع ما د هغه مقابل کړی دا اجازه را کمزور ستا دفاع نه اوس یې وکړه حمزه صاحب. نن چې د ستا کمنټ مایک د بندو دا بهتره ګڼم چې موو اون کو خپل ټاپک سره. دا بهتره ګڼم د ټولو خیر لپاره چې ستا مایک بندو زما مایک بند نه و لیکن نن هغه ته موږ سره لایف کې نشته دی. بهتر چې موږ خپل ټاپک ته لاړ شو. هغه ته چندي ویلي چې زه ته هم چې ویل کول اول ما ته دا کار غلط دی ما ته جواب ورکوم. نن هغه نشته دی زه ته جواب درکوم. صحیح زه بالکل منم. زه باغی نیوکه نه کوم. زمونږ پښتون مشر دی هغه موږ ته غوسې که هر څه موږ مشرانو ته احترام دی. هغه ما باندې نیوکه کولی شي ما ته څوک سپېړم را کولی شي. دا زمونږ پښتو کلتور دی چې مشر مخامخ زه غلطي ما باید راشي ما وظیفي ما وټکي ما ته عقل وهي. دا هغې خلاف زه نه یم. خو موضوع زمونږ چې وه په ټول زمونږ شروع شوه د دغه نه د شریعت نه مثال شروع شوه د قرآن د تفسیر نه شروع شوه. موږ د دې ځای ته راورسېدو د حکیم حقاني صاحب کتاب ته موږ راورسېدو. موضوع زمونږ جدي موضوع دغه ده چې کومه هغه کنټکس کې ما د جهاد خبره کړې وه چې دا کم شی په افغانستان کې پښتونخوا کې زموږ ولس یو بل مړه کوي د جهاد په نوم باندې دا اسلام نه دی. که هغه هر څوک یې مني که هغه هر سړی مني د هغه زه خلاف یم. که حسیب سبا دا خبره ومنله چې دا چې دی دا سمه ده زه د حسیب خلاف کوم دا زه د سره منم نه. نو په دې کې موږ دلایل پیش کړل. بیا زه هیله کوم زه ډېر خفه په دې لایف کې شوم. اول ځل دی زما چې زه په یو لایف کې ناست خفه شوم ځکه چې ما باندې دلته تور دا ولګېدو چې کتاب کې دا شی شته نه یا نشته دی. موږ 20 دقیقې په هغې باندې واړولې. دا شی چې ویلي هغه نشته دی پکې نورو صاحب ته زما مشر ورور زه تا ته خپل خفګان وایم. دا وشو چې زما تاریخ په دې ټیک ټاک کې پروت دی چې زه دلایلو سره خبرو کوم چې کله جوهري صاحب باندې ما ټول فرخه وویله هغې کې خروج رووت هغې نه مخکې نه و. صحیح ده. دا دویمه خبره. درېیمه خبره زه پوره کړم جوهري صاحب. درېیمه خبره زه دا کومه چې موږ پړکولو د نور راغلی او نه حسیب ما تاسو ته ځکه وویل چې حسیب ځکه راولي چې هغه زما ملګرتیا وکړي ستاسو خلاف. الله دې هر کار راولي موږ دا وایو چې دا مه راولي بل الله دې هر کار راولي. موږ ټول د افغانستان د پښتنو د سیمې د کوزې پښتونخوا موږ ټول د دې بچیانو که دا مسلې موږ یو بل کې سره حل نه کړو دا موږ ته بل څوک نشي حلولی. خو زه تاسو نه هیله کوم زما مریض ډېر زیات درد کوي نو زه خپل مایک بندوم که تاسو خبرې کوئ تاسو لږ وکړئ ما ته به یو 15 دقیقې دمه راکړئ. مننه. مشکل نه زه دومره وایم ورونو دلته 14,000 کسان ناست دي. په حیث مسلمانان موږ ته به ښه مثال باید پرېږدو په خپل خبرو کې په خپل بحث کې. صحیح ده بعض وخت انسان شیطان انسان باندې غلبه وکړي لیکن والله زما هېڅکله هدف دا نه دی چې یو مسلمان ورور زه کم راولم. دا به توازی ویم چې دا د توازی ویم نه زه انسان یم زه مکمل اشتباه نه کوم کنه دا زه نه وایم لیکن دا لازم دی چې علمي بحثونه وشي سوشل انجینرینګ وشي نظریات چینج شي. ډېر څه ما حمزه ورونه زده کړل مطمئن دې بحث نه به داسې زده کړي وي. همدې بحثونو کې یو بل نه زده کړو عوامو ته یو کلیر کټ میسج ورکړو چې اسلام څه شی دی حقیقت څه شی دی او څه شی باید موږ وکړو چې آینده دپاره ښه ژوند وکړو. دا کوم ژوند چې موږ کړی دی متاسفانه هغه یو د جنګونو نه ډک و او آینده دپاره موږ داسې یو کار وکړو چې هغه کې جنګ او وینه او د ماشومو د ښځو د معصوم خلکو وژنه پکې نه وي او دا هم زده کړو موږ خپل سره سره چې څنګه اختلافات سره سره موږ یو بل سره ژوند وکړو. زما ټوټل پیغام دا دی چارجر مې راغلی چې لیپټاپ مې بند نه شي. زاده صاحب د روان بحث لپاره مال که چېرته موضوع وټاکو د نېشنلیزم ښه نه ده. نېشنلیزم باندې به بحث وکړو انشاءالله او د روان هفته صحیح ده 3 ورځې بعد زه غواړم د ننګیال صاحب هغې ته خو پیل هرکلی وایم. ننګیال صاحب زه ډېر زیات خوښوم د دې تحلیلونه او حسیب جان ګوره زه دې دواړو نه دلته یو پوښتنه لرم د حسیب جان او د ننګیال صاحب نه چې کله موږ د ټولنې په اقتصاد یا په سیاست باندې موږ بحث کوو او موږ هغې کې خپله استفاده خپلې ګټې دپاره خپل شخصي ګټو دپاره موږ دین راولو. ما دلته بره رونو سره بحث په دې وکړو چې دین کله ته خپل شخصي ګټې دپاره استعمالوې هغه بیا دین نه شو.
نو زما بحث دې سره په دې باندې نو زه غواړم د حسیب جان نظر په والم د ننګیال صاحب نظر په والم په نړۍ کې چې دا کم افراطیت روان دی د دین په نوم باندې کم چې زمونږ پاک دین نه دی نو په دې باندې د حسیب جان او ننګیال صاحب نظر ننګیال صاحب تاسو مهرباني وکړئ زه به تاسو نه وروسته واورم مهرباني جواب کوم دا مختص مخکې دی چې جواب کوم کننګا څه خبرې کوي ټول تاور خو د دې باس کولو صاحب ته جوهري صاحب ته وسام صاحب ته نور ملګرو ته تاسو ته اجازه صاحب نو قرباني فیصله وکړي زه فکر کوم تاسو خبرې وکړي زواک صاحب مشکل نشته زه عجله نه لرم وخت لرم رخصت دی او نن ریاکشن لرم مننه ننګیال محترم ګوري ښه زمونږ او ستاسو ستونزه ټولو شریکه ده او باید بنیادي او اساسي موضوعاتو باندې وغږیږو چې له دې ستونزو زمونږ دا وطن راووځي دلته یوازې مطرح نه حمزه صاحب دی او نه ننګیال صاحب او نه حسام صاحب چې موږ په تاسو باندې ګډ یو یا ستاسو نظریات موږ رد کو یا تایید کو بحث زما د وطن دی زما د خلکو دی 40 میلیونه ولس یرغمل دي ښوونځي بند دي پوهنتونونه بند دي او دا هم د یو ادرسه کیږي ادرس هم اسلام ده زه د یو بېسواده انسان په توګه دغلته راځم د خپل د وطن حالاتو ته چې ګورم دقیقا د دې پر ځای چې زه په دې باندې غور وکم ځکه زه خو نشم کولی چې دغه قرآن ټول هر یو افغان 40 میلیونه ولس راپاڅېږي دا قرآن په تفسیر او ترجمه سره ولولي او بعد د هغه نه پوښي چې ولا اسلام نه دی غلط ملا دی او طالب دی دولت دی ځکه د دې اسلام او د دې قرآن نه استفاده کیږي دا خو امکان پذیر نه دی من خو چې هغه شته امکانات مو دا دي چې تاسو دلته علما د دین ناست دي نوروز صاحب محترم په غرب کې تاسو دعوت د دین کوئ خو بدبختانه زما په وطن کې خپل دین د استفادې د څوکۍ او د پیسو دپاره یو وسیله ګرځېدلې د خلکو دپاره ځکه پر دې باندې غږېږم دومره مؤثر نه تمامیږي په ټولنه کې لکه څنګه چې حسام صاحب جوهري صاحب او تاسو غږېدلی سي نوروز صاحب محترم که زه په زرګونه دفعې خلکو ته ووایم چې زما دین دوی دپاره یو وسیله ده د څوکۍ دپاره او د حکومتولۍ دپاره څوک نه مني خو که نوروز صاحب محترم تاسو نور ملګري چې د اسلام د دین دعوت کوي او ځان د اسلام د دین ورثة الانبیا ځان بولئ ځکه دایان یې تاسو باید په دې مورد باندې وغږیږئ او چې حمزه صاحب دا خبره کوي له شک پرته زه یې درته دومره خبر یم چې په اسلام کې 50 کم او زیات اسلامي هیوادونه دي په کوم ځای کې پر انجونو باندې ښوونځي تړل شوي پاک صاحب الله دې خیر درکړي خبرې د ډېرې ښې وکړې ستاسو جذبات خبره به زه جذبات دلته دا خبره جواب کوم وروره جزاک الله خیر استاد هغه کومه اخرنۍ خبره بیا به تاسو وغږیږئ دلته تفسیر لږ سم وکړي دا خبره بوتلله د افغانستان طرف ته بوتلله موږ ورته ویل د تفسیر کې ته خطا شوی نو هغه په دې چې موضوع ریلیونټ خبرې کې ایریلیونټ خبرې طرف ته لاړو نو ځکه د نړۍ په کوم هېواد کې اسلام په دا ډول باندې استفاده کیږي لکه څنګه چې په افغانستان کې کیږي مثال د افغانستان نه بل ته ښه نسي ورکولی یا خو به دی چې 500 اسلامي هېوادونو کې افغانستان صحیح اسلام په خلکو باندې نافذ کړی ده او یا په 49 هېوادونو کې غلط دی په دې به غږیږو ته ووایه ځواک صاحب ته ووایه چې کوم طرف صحیح دی د یو عام انسان په توګه نه دی د تاسو په څیر چې د اسلام دایان یو عام انسان یم زه چې د نړۍ غوڅ اکثریت هیوادونو اسلامي غوڅ اکثریت هیوادونو ته ګورم هلته پکې نجونې خپل زده کړو ته ځي نه ګورئ اسلام دریځ واضح دی په نجونو زده کړو په اړه ګورئ د نړۍ ټول غټ علما او مفتیان افغانستان ته لاړه همدا خبره تکرار کړه چې اسلام کې د زده کړو مخنیوی نشته اوس یو څوک راځي مخنیوی کوي مثلا سیاسي دلیل به هر څه لچې لري صحیح ده او هغوی کې خپل داخل کې دا مسله ده چې د کې اختلاف دی څوک یې مني څوک یې نه مني که نه دا بحث ده اوس ما او تا ته د مسلمان په صفت باندې پکار نه دي چې ځان پوه کړو که عام یو که خاص یو چې راشو وروره چې دغه موضوع اسلام کې دا ده دریځ معلوم دی د اسلام هر څه واضح دي نو بیا ولې ما او تا سر په دې خوږو چې راشو خلکو ته تشریح ورکړو چې موږ خو هر ورځ لګیا ګوره ما نه دی کومه ورځ اورېدلې چې ما ویلې چې د نجونو زده کړې په اسلام کې حرامې دي بیا ګیله ولې موږ نه کوې خو موږ درته وایو چې ګوره همدې ځای کې ستاسو په مخ کې زه نوروز صاحب ټول به دا اعلان کړو چې په اسلام کې د نجونو زده کړو ته جواز شته اسلام نه یوازې دا چې جواز ورکوي بلکې تاکید پې کوي چې د ټولنې هغه برخه چې خپلې برخې ته مثلا ښځو ته ګټه کولی شي په دې زموږ ویډیوګانې شته دا اسلام ته دغه کوي اوس یو څوک یې نه ورکوي اجازه نه ورکوي نو ولې په اسلام په دې باندې موږ بدنام کړو نه خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي چې موږ په اسلام بدنام کړو تمام دا ده چې ګورې چې یو څوک د اسلام نوم نه استفاده کوي نو موږ باید خپل شعور لوړ کړو اسلام مطالعه کوو ګورو چې هغه مخالف
فقط اسلام مشکل نه دی، مشکل د خلکو دی. ښاغلی حسام، زه د یو عام انسان په توګه دا پوښتنه درنه کوم. فهم نه ته قدر یې د هیواد نه یم، زه په اسلام کې مطالعه نه لرم. ماستري لري وروره څنګه نه اقتصاد کې لرم، مینجمنټ کې ماستري لري، خو ستانه تمه دا کېږي چې خپل دین مطالعه کا کنه له شک پرته. خو زه خو یې نسم کولی چې د یو شیخ او د تاسو د اسلام د دایانو په څیر د دغې خبرې رد وکړم. موږ هم همدغه تمه ورستا غوندې مطالعه پکې کوو. نه، ندیم صاحب وزیر د تحصیلاتو مستقیما راځي د دې خبرې رد کړي او چیلنج کوي، ټول علما چیلنج کوي چې په حنفي فقه کې راسي مهرباني وکړي ماته ثابت کړي چې په کوم ځای کې عصري علوم ستري، ولې تاسو د دې خبرې د رد دپاره نه ورځئ؟ همدا اوس درته وایي ته حاضر که بحث سره کوو په دې بس ته حاضر که دقیقاً موږ غواړو چې تاسو دغه خبره ته راشه چیلنج ورکړه، ما راوغواړه بل راوغواړه، زه به ورسره په دې بحث وکړم، د اسلام دلایل به ورته وایم. دقیقاً زما همدغومره هدف و. مننه. بس دې کې جنجال او بحث ته ضرورت نشته، ځکه چې موږ ټول وایو چې اسلام د سولې دین دی، اسلام د محبت دین دی، اسلام چې دی جواز پکې شته دی. دغه ته علماو نړیوال مفتیان ټول وایي چې څوک نه مني نو ما تا څنګه کولی شو؟ دقیقاً بس ما غوښتل چې دغسې ستاسو موږ باید خپل ګورې په افغانستان کې مشکل څه دی؟ ځوانان عام خاص ټول دین نه مطالعه کوي، دین نه چې سو استفاده کوي. بل مشکل دا دی چې ګورې زموږ افغانستان کې مشکل د دین نه دی چې خلک دین نه دغه کوي. دا افغانستان کې د داود خان په وخت کې د دیني توجیه نه وه چا سره چې داود خان یې وواژه. افغانستان بدبختۍ له پخوا نه را شروع شوي دي او دا جنجال په دې هېواد کې د زموږ د ځینو خلکو طبیعت هم داسې خشن دی، جګړه کوي، هر سړی کوي. اما موږ خو اوس هغوی خو دین نه استعمال کړی. بیا ولې په افغانستان کې جګړه وه؟ چینایانو چې خلک وژل دین نه استعمال کړی. جګړه انساني طبیعت دی، خلک یې کوي. اوس یو څوک راځي د یو دین دغه کوي، اوس ته ماته راوله یو څوک دې په سریع الفاظو ووایي چې په اسلام کې دغه د نجونو زده کړې په دې د قرآني دلایلو باندې حرامې دي، په مقابل کې به موږ دلیل ووایو. خو هر سړی چې ته رانیسي درته وایي چې امرساني، هر سړی چې ته رانیسي درته وایي چې وروره موږ مخالف نه یو د دې، منکر نه یو، اما بحث روان دی. نو اوس زه د یو فرد په توګه څه کولی شو دې ناخوا؟ حسام صاحب چې دا ستاسو دریځ دی په دې باندې، دا تاسو وویل چې اوس یې راوله موږ یې ورته اوس ثابتوو، نو ستاسو دریځ بیا په هغې ځای کې په ټکر کې نه راځي چې کله هغې بیا دعوه هم کوي چې دا شرعي حکومت دی؟ کوم ځای کې؟ ګوره حمزه صاحب زه جواب درکوم، زه جواب درکوم. یو طرف ته تا ووایې، یو طرف ته تاسو دلته خبره وکړه چې دا د اسلام خلاف کار هلته روان دی. ما درته څه ویل؟ ما ویله چې هغوی دا نه وایي چې حرام دی، هغوی د دې خپلو ملحوظاتو په خاطر یې جواز نه ورکوي. ته ولې خبره مثلا زما د خولې اخلي او بل تعبیر تپې؟ حسام صاحب زه صفا کوم. حسام رو اجازه راکړئ. دې ته تعویل القول بما لا يرضى به قائله وایي. چې تاسو دا اسلام خلاف کار روان دی دلته. ما نه ویل چې خلاف، ما ویل چې دوی نه وایي چې خلاف دی. اجازه راکړئ. په دې سات حسیب دوی نه وایي چې حرام دی، که دوی وایي حرام دی راوړي چې ډیبیټ وسه وکړو کنه. حرام نه وي په اسلام کې شته نه. نو خو د اسلام خلاف حرام کار شو کنه، په اسلام کې چې نه حرام دی. نو ایگزیکټلی کنه دغه خو حسیب ووی کنه هغه سړي چې چیلنج ورکړو، ګوره هغه ته حرام وویل او تاسو وی نه حرام نه دی، نو بیا هغه حکومت شرعي څنګه شو؟ ګوره خبره ته وګورئ صحیح. کله چې موږ تاسو د شرعي حکومت خبره کوو، سم جان صاحب تاسو دلته دریځ خپل وټاکلو چې زه دغه خلاف هم کم سړی حمزه رو پرېښه جواب درکړي کنه. ګوره یو مسلمان هم کولی شي مسلمان اوسي، یو ګناه ته وکړي، یو ګناه کوي، هغه تر اسلام نه نشي ویستلی، دا مسلمان نه دی. متوجه یو نظام که چېرته دعوه کې زه شرعي یم، داسې امکان د دې شته دی، پاسبلیټي. امام ابو حنیفه چېرته وفات شو؟ حمزه ورو اجازه راکړه. امام ابو حنیفه چېرته وفات شو؟ د خروج حکم یې ورکړی؟ نه د امام ابو حنیفه چېرته وفات شو؟ نه حمزه ورو حنیفه چېرته وفات شو؟ امام ابو حنیفه تاسو خبره دلته وکړه. زما جواب راکړه نه، امام ابو حنیفه چېرته وفات شو؟ هغه ماته مهم نه دی کنه، زما دا موضوع ماته مهم زه ته موضوع نه ده کنه. ته فقط یو برخه مرادې امام احمد چا ووهو، زه ته وایم کنه امام احمد چا ووهو، امام ابو حنیفه چېرته وفات شو، امام مالک چا ووهو، الموطا د معنا څه چې لیکلی وو. همدې طرفه بحث مه کوه، همدې طرفه بحث مه کوه. ما د یو سوال اجازه راکړه، زما پوښتنې ته نه جواب دی. یو سړی دعوه کوي چې زه شرعي یم او هغه بیا یو شی وایي چې دا په اسلام کې نشته، ماته راشي ثابت کړي، هغه چیلنج ورکړو. خو ته ووایې چې هغه شرعي کار نه دی کنه. حمزه صاحب نوروز حمزه صاحب ستا په نظر باندې د دې اوسني حکومت په مقابل کې خروج لازم دی او که نه دی؟ اسلامي حکومت څه دی ستا په نظر؟ زه عالم نه یم چې اسلامي حکم درکړم.
زه درته وایم تاسو علم یې د نړیوالو نه زه درته د علماو دریځ وایم لاشه ګوګل یې کړه د نړیوالو علماو فتوا ده ګوګل یې کما ویل همدا اوس یې ګوګل کا ما خبرې ته خو پرېږده که نه حمزه صاحب موږ چې کله تاسو سره مداخله کوو نه پرېږدم کله چې موږ خبرې کوو ته م نه پرېږدي د علماو نړیوالو علماو اتفاقي رایه دا ده چې تر څو د نظام حاکم کفر بواح نه یې کړی په مقابل کې خروج فتنه راولړی او دا فتنه تغبل فتنه چې قتل قتال پکې راځي دغه فتنه تر دې فتنې چې اوسنی کوم نظام دی دا لا بدتره ده چې قرآن کې ورته وایي چې الفتنه اشد من القتل صحیح ده دا د نړیوالو علماو دریځ دی د دې په مقابل کې اوس خپل دریځ ماته ووایه دې علماو څه وکړو دغه سره زه بالکل متفق یم له موجه کوم خبره نو بیا خو مشکل نشته خو بیا به راځو طالبانو په پدیزي کې غوښتنه وکړو چې دا مکتبونه پرېږدئ موږ خروج نه کوو حمزه صاحب نه کوي حسیب نه کوي بل څوک نه کوي خیر دی دا مکتبونه پرېږدئ عذر به ورته وکړو نور څه کولی شو صحیح ده نظام بدلول غواړئ چې په افغانستان کې جګړه وشي دا نظام لرې شي خو نو بیا خو ټول همدا دریځ لرو نو زه درته وایم که زه چې زما خبره تاسو واورئ ځکه چې زه چې کله تاسو خبرې وکړئ اوس هم زه په بالکل بندو غوږونو اورم سوري په بندو خولې بندو غوږونو په بندو خولې زه اورم زما همدقسې تاسو زما واورئ ځکه چې تاسو ډایرکټ زما خبرې کې راودانګئ تسلسل خراب شي نه دا کار تاسې وکړو حمزه صاحب ما چې خبرې کولې تاسې راودانګل اوس ته بیا وکړو ثابت دې کړو نه تاسې مخکې وکړو غلط دغه خلکو ته مه ورکوئ دلته ملګري ناست دي دوی به قضاوت کوي ښه صحیح ده حسام صاحب زما لانجه افغانستان کې نظام او دغه شیانو سره نه ده چې جګړه وشي خروج وشي جنګ وشي په پښتونخوا کې هم زه دا نه غواړم چې دلته پښتانه نور مړه شي زمونږ خو په ټیک ټاک او په سوشل میډیا ټوله مبارزه ده چې پښتانه نور غرق تیارو طرف ته لاړ نه شي ټوله مبارزه زمونږ ده خو چې کله زما ولس ته اسلام داسې معرفي کوي چې په اسلام کې علم بند دی زما ولس ته ماشومانو ته زما